په دې وروستیو کې مارک جیمز هغه امریکایي ژورنالیست دی چې د زیړ اطلاع په نوم باندې یو کتاب لیکلی. هغه وایي چې د استاد رباني په وخت کې او د پاکستان لوی درستی چې وحید نومېده دی یو معاهده لاسلیک کړه او په دغه معاهده کې تاسې پوهیږئ چې کوډ یم البته ما سره شته دی په دې باندې تحقیق کړی دی. څو ټکي ته د تاسې پام راړوم. ورته ویلي دي پاکستان ورته ویلي چې د سکات توغندي به موږ ته سپارې او استاد رباني له بده مرغه همداسې وکړل. بیا یې ورته ویلي د ټولو جیټ الوتکو سپارل د هلیکوپټرو او ټول هغه هوایي امکانات یا هوایي وسلې چې موږ درلودلې دا ټولې په دغه قرارداد کې شاملې وي. ټانکونه، زریدار، زریپوش او خصوصا هغه زریپوش چې یو تعداد خلکو ته لاسته ورغلل. ته پوهېږې چې زه په هغه وخت کې د پوهنتون رئیس وم، یو زریپوش په 1,50,000 کالدار خرڅ شوی د خدای لپاره چې د یو بایسکل بیه هم دغومره نه دی. او بل د دې نه سربیره د نوي اردو د جوړولو کې د پاکستان د سلاکارانو او د مشاورینو رول باید موجود وي. د پاکستان د پوځ رتبه چارواکی پرته له ویزې نه، پرته له پاسپورت نه هر وخت کولی شي چې افغانستان ته لاړ شي. په همدغه قرارداد کې یو بله خبره داسې هم شوې دی چې د افغانستان ټولې پوځي چارې به د پاکستان لخوا څارل کیږي. په آخر کې لیکلي دي رباني استاد لاسلیک دی تاریخ یې لیکلی 9/9/1992 کال او همدغه ډول د نواز شریف لاسلیک دی 9/9/1992 کال. یعنی پاکستان په موږ باندې مخته شوی غواړي چې یو کرت بیا د افغانستان اردو ماته کړي او څه چې د دوی زړه وي هماغسې وکړي.